باید چې کوم څیز راځي موږ ته پکار ده چې موږ د هغې صحیح استعمال کولی شو. موږ د موبایل استعمال ډېر په غلطه باندې کوو. د انساني حقوق ورځ 2019 انډیپینډنټ اردو یو ریپورټ لیکي چې په تیرو 11 کالو کې په خیبر پښتونخوا کې 4504 جنکۍ چې دي د غیرت په نوم وژلی شوي دي. بیا یو بل سیمینار په سوات یونیورسټۍ کې کیږي. هغو لیکي چې په ملکنډ ډیویژن کې 2013 کې 11 جنکۍ چې دي د غیرت په نوم وژلی شوي دي. 1 چې دی دغه خودکشیانې کړي. بیا په 2014-15 کې هغو لیکي چې 118 جنکۍ د غیرت په نوم وژلی شوي دي. 200 جنکۍ چې دي هغو خودکشیانې کړي. دا هغه راپورټونه دي کوم چې مخې ته راشي او د پولیسانو سره رجسټر شي. که تاسو وګرځئ په خیبر پښتونخوا کې په کال کې د 1000 نه واخله تر د 15,000 پورې داسې کیسونه راځي چې یو له په زور ګولۍ ورکي، پلار وله ګولۍ ورکوي او مور ورته نیولې وي. دا تاسو چې کوم سټیټس یې لګوئ که نه د مور د خپو نه لاندې جنت دی پلان کې دوړینګې د غیرت په معامله کې دا جنتونه منتونه چې دي دا دوزخونه شي. دا ویډیو ځکه کومه چې بله ورځ یو 2 ماشومانانې تللې وې دوکاندار نه سودا کوله. دا هغو ویډیو راغله اوس خبر راځي چې هغو هم وژلی شوي او دې جنکو ته ښه پته ده چې یاره د غیرت په معامله کې بیا دا رور ما هم وژني، مور مې هم وژني، پلار مې هم وژني. وایي غیرت کوم کولی نشم، غیرت کوم کولی نشم. دا بې غیرته سترګې بیا در واړو. نه دا عشق چې کوم دی یا دا محبت چې کوم دی دا دومره کوني څیز دی چې سړي ته به پته وي چې زما مرګ دی. خو څه وکړي زړه دی. د هر سړي دا خواهش وي چې هغه د خپل ژوند ملګری په خپله خوښه باندې وکړي او د هغې دپاره ظاهري خبره د خلک به ټلیفون چاته کوي، خبرې به ورسره کوي، د هغه نه به ځان پوهه کوي، هغه مخې ته پلانینګ به کوي چې موږ به ترکیه ته هنیمون له ځو، موږ به کالام ته ځو. زموږ دا معاشره په داسې یوه منډه کې ده. اوس پکې ټیک ټاک راوتی دی او ځوانان دې سیزونو ته سوچ او فکر نه کوي. ستاسو جنکو تاسو ته ستاسو واتساپ ګروپونه چې دي د واتساپ باندې چې کومې خبرې کوئ د دې باقاعده سکرین ریکارډینګ هم کیږي، د دې نه سکرین شاټ هم اخیستی کیږي، د دې وایس ریکارډینګ هم دغه کیږي او دا هلکانې بیا د نمبرو دپاره یا که تاسو یې پرېږدئ اوس هلک او جینۍ به په اوله کې خبرې کوي. بیا یو پوینټ ته سړی ورسي وایي داسې خوښی سړی دی. هلک هم داسې کولی شي، جینۍ هم کولی شي او بیا خلک مخې ته د تګ فیصله چې دی ترک کړي چې نه دا زما د ژوند صحیح ملګری نه دی. خو د هغې به دا مطلب خو نه وي چې سړی به راځي او دا بل کس پرایویسي چې ده به تتر بتر کوي. مینې مخکې هم کېدی. نورالامین یوسفزی وایي چې پخوا به مینې په ګودر کې کېدی لکه دا واتساپ چې و دا ګودر و. لا بړې څنګه چې تاسو یو بل ته ویډیو کال کوئ وینئ یو بل په ګودر کې به د یو بل مخامخ ولیده. ټپه چې وه ټپه دا به د SMS کار کوو. اوس جینۍ په هلک باندې سوت کوي که نه سوی ورته ګودر ته ځم راپسې راشه، ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې پراټې راوړي دي نه. مینه ستاسو حق دی. یو کس پیژندل د هغه سره خبرې کول دا ستاسو حق دی. وایي ګودر ته ځم راپسې راشه، ګودر ته ځم راپسې راشه، منګي مې 2 دیناره املا مې ماته وینه. دا تهمت چې د باندې ولګېدو. نادیده هلکان چې دي که دي ستاسو وایس یا سکرین شاټ یا داسې څه تصویر بل چاته وښو یا انټرنیټ ته لاړ نو مړه بدله ماته کړي. اوس که زه تاسو ته ووایم چې یاره صبر شئ یا مه کوئ نو نه تاسو صبرېږئ او نه قلارېږئ. کله چې هلک او جینۍ رالو شي دا د مغناطیس یو بل ته رانږدې کېږي. په انګلیش کې وایي که نه وایي اپوزیټ اټریکټس. په دغه ټایم کې صرف او صرف تاسو له احتیاط کول پکار دی او دغه احتیاط چې دی دا په واتساپ باندې یا په نورو اپونو ممکن نه دی. د دې دپاره یو بل اپ راځي د دې عشق محبت دپاره، هغې ته وایي سنیپ چیټ. په سنیپ چیټ کې که ته د چا سره ویډیو کال باندې خبرې کوې او هغه سکرین ریکارډینګ شروع کو دی ریکارډ کو تا ته به ډایرکټ وایي چې دی اوس تا سکرین ریکارډینګ کوي. که تا ورسره په لیکلو کې کومې خبرې کړي او د هغې نه سکرین شاټ واخیستو دا اپ په تا ته نوټیفیکیشن نه ولیږي چې سړي سکرین شاټ واخیستو. دی ستا تصویر نشي سیو کولی او که سیو کوي د هغې یوه واحد طریقه دا به سکرین شاټ اخلي او دا به دغه اپ خبرې مقصد صرف او صرف دا دی چې خپل انتخاب لوړ کړي. وایي خلک پیزوان خو نړی بولي، خلک پیزوان خو نړی بولي، ما د نتکۍ په ډنډر ډېر وجلي دي نه. نو داسې د خاشي ماشي او د پویو مجنونان او عاشقان چې دي دې له خو داسې لته ورکوي. په اټیم به یې تاسو رخصت کوئ په دې یو اپ په استعمال سره او خپل ژوند او پرده به هم وساتئ. تر بلې ویډیو مې